زه اوس د دوی ګروپ ته اجازه غواړم که څه ویل. لومړی پښتو ادبي تړون چمن ته پر دې دومره ښایسته پروګرام باندې د خپله ځان له جانبه د پښتو اکاډمۍ له جانبه او د خپلې ټولنې کم غل ادبي کاروان د ټول جانبه مبارکي وایم او په دا هیله چې همیشه به تاسو تر دې لا نور سرلوړي او خوشحاله یاست. ورپسې د دې کوربه ملګرو چې دلته یې نن دا د رسل شپه برابره کړې ده او ورته ملګرو د خدمت کوي لکه عبداللطیف آزاد صاحب او شکور بایزی صاحب یوه نړۍ مننه چې څوک د ده مننه ادا کوو هغه الفاظ به زموږ سره نشته چې ده په څومره مینه په څومره محبت او په څومره اخلاص زموږ خدمت وکړ. الله پاک دې یو څه نه وکړي او الله دې د دوی داسې خدمت وکړي. لومړی یو شی ستاسو په خدمت کې غمیزه خو له هرې خوا راپېښه ده. پښتون قام هر ځای ذلیل او درپدره دی. شاید زما په شعرونو کې هغه شی نه وي لکه څوک څه غواړي. خو پښتانه قام ته هم په افغانستان کې ورپېښه ده هم په پاکستان کې ورپېښه ده. دلته وایي نه مې نوم او نه سیالي ته ما پرېږدي. نه مې نوم او نه سیالي ته ما پرېږدي، نه مکتب نه پوهنځي ته ما پرېږدي. مننه. وایي نه مې نوم نه مې سیالي ته ما پرېږدي، نه مکتب نه پوهنځي ته ما پرېږدي. رانه هېر شو په قلم هر څه لیکل، رانه هېر شو په قلم هر څه لیکل، نه مې ژوند نه ازادي ته ما پرېږدي. وایي رانه هېر شو په قلم هر څه لیکل، نه مې ژوند نه ازادي ته ما پرېږدي. ازادي او خپلواکي غواړو په ژوند، ازادي او خپلواکي غواړو په ژوند، نه اوس ملا مې خپلواکي ته ما پرېږدي. د وطن په مینه زه یم ګناهګار، د وطن په مینه زه یم ګناهګار، نه مې مینه افغاني ته ما پرېږدي. د مکتب ورونه یې وتړل په زور، د مکتب ورونه یې وتړل په زور، اوس مې ټوله بې علمي ته ما پرېږدي. مننه. د مکتب ورونه یې وتړل په زور، اوس مې ټوله بې علمي ته ما پرېږدي. او په حجره کې ملا ته هر څه جایز دي، په حجره کې ملا ته هر څه جایز، او نه په یوه دې پغماني ته ما پرېږدي. اوس یو شعر دی، شاید ستاسو له چمنه څخه هم کډوال چې دوریاوړي به زموږ د پښنو څخه ډېر ولاړو او ډېر مینهناک انسانان ولاړو. یو افغان کډوال چې زما دوست و، و هغه ته ما څه ویلي دي او ده بېرته کوم جواب راکړی. لومړی زه خپل څه بیانوم چې ما درته ویلي دي. وایي سخت یو هجران یاره چې ته ولاړې، سخت یو هجران یاره چې ته ولاړې، ډېر مو په ارمان یاره چې ته ولاړې. ته چې زموږ د کلي سوې رخصت کړله، ته چې زموږ د کلي سوې رخصت کړله، موږ د غم باران یاره چې ته ولاړې. او اوس پرلی هغه د پخوا نه ښکاري، اوس پرلی هغه د پخوا نه ښکاري، هر لور ته خزان یاره چې ته ولاړې. مننه. اوس پرلی هغه د پخوا نه ښکاري، هر لور ته خزان یاره چې ته ولاړې. وایي تور غلیم پیغور د غریبۍ راکړ، تور غلیم پیغور د غریبۍ راکړ، ډېر مو په خفګان یاره چې ته ولاړې. او ستا هره خبره مې هېرېږي نه، ستا هره خبره مې هېرېږي نه، ډېر مې راته ګران یاره چې ته ولاړې. او خپل د مینې
تخم په د یار کې ته ورل د مینې تخم په د یار کې ته او وکړه ارزان یاره شته ولاړې ورل د مینې تخم په د یار کې ته وکړه ارزان یاره شته ولاړې او نقشه د رحیاب د خولې ته یاد ساته نقشه د رحیاب د خولې ته یاد ساته ګل وکړې افغان یاره شته ولاړې او اوس د ده جواب چې ماته راکړی دی وایي نقشه د رحیاب د خولې ته یاد ساته ګل وکړې افغان یاره شته ولاړې اوس د ده جواب مې ماته دی وایي یاره ستا کوڅې له موږه پاتې شوې یاره ستا کوڅې حوصله کوله یاره ستا کوڅې هېڅ ولې وشو حوصله وکړئ وایي یاره ستا کوڅې له موږه پاتې شوې یاره ستا کوڅې ستاسو یارانې له موږه پاتې شوې او ولاړم رخصت شوم بیا نه راځم ولاړم رخصت شوم بیا نه راځم د صحبت مې ځې له موږه پاتې شوې وایي ډېر عمر مې تېر ستاسو په څنګ کې کړ ډېر عمر مې تېر ستاسو په څنګ کې کړ او نورې خوږې شپې له موږه پاتې شوې وایي ستاسو حیدرونکي نازولي پټ ستاسو حیدرونکي نازولي پټ زموږ د غم څپې له موږه پاتې شوې او چېرته چې ګودر او شنه منګي به وو چېرته چې ګودر او شنه منګي به وو او داسې هم ټپې له موږه پاتې شوې وایي مینه وه وصال به وو کیسې به وې مینه وه وصال به وو کیسې به وې اوس هغه کیسې له موږه پاتې شوې مننه مینه وه وصال وو او کیسې به وې اوس هغه کیسې له موږه پاتې شوې او ولاړم رحیابه اوس دعا کوه ولاړم رحیابه اوس دعا کوه یادې افسانې له موږه پاتې شوې توجه مې یو ځای مننه یوه بیا د پښتو ادبي چلن ټولو ښاغلو ملګرو ته د زړه له تله مبارکي وایم او بیا آزاد صاحب ته او بادیزي صاحب ته بیا قربانۍ وایم چې زموږ یې په ډېر ایمانداري په ډېر خلوص په ډېره مړانه او په ډېره سترواله خدمت وکړي یو جهان مننه کور مې ودان